حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم خل د رمضان مبارک د میاشت د روزې په ایمان او د احتساب سره نیسی نو دته به الله جل شانه مخکینی ګناهونه معاف کړي او چې کوم خل د ایمان او د احتساب په حالت کې د رمضان مبارک د میاشت د شپې تراویح تهجد نوافل کوي دی به الله جل شانه مخکینی ګناهونه معاف کړي او څوک چې د شب قدر په شپه کې د ایمان او د احتساب په حالت کې نوافل او عبادات وکړي دوم الله جل شانه مخکینو ګناهونه معاف کړي. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو د دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې د روژې څومره برکات دي چې ته روژه نیسې د ایمان په حالت کې نو الله جل شانه به ستا مخکینو ګناهونه معاف کړي او د شپې تراویح کې په هغې سره به الله ستا مخکینو ګناهونه معاف کوي. شب قدر کې ته ودرېږي چې په دې رمضان کې دا عبادت کې په دې سره به الله ستا مخکینو ګناهونه معاف کړي. په دې حدیث کې د ایمان او احتساب اصطلاح بیان شوه. محدثین فرمایي چې د ایمان او احتساب د یو خاص اصطلاح ده. د دې مطلب دا دی چې کوم یو نیک عمل ته کوي د هغې بنیاد او محرک بس هغه الله او رسول به وي. هغه به ته الله او رسول باندې ایمان لري او د هغه د الله او د رسول په وعدو او په وعید به یقین ساتي او د هغوی چې کوم اجر او ثواب بیان کړی د هغې په تمه او په امید به ته دغه نیک عمل کوي. دا د ایمان او احتساب معنا ده. نو موږ او تاسو چې روژې نیسو زموږ او ستاسو نیت خو الحمدلله په الله او په رسول مې ایمان شته خو زموږ او ستاسو به دا یقین او دا نظریه وي دا به سوچ وي چې الله او رسول کومې خبرې موږ ته بیان کړي دي کوم ثوابونو هغه به موږ ته انشاءالله الله راکوي. نو په الله ایمان لرل او دارنګې د الله چې کوم ثوابونه بیان کړي کوم وعیدونه بیان کړي په هغې به زموږ ستاسو یقین وي. نو د هغه اجر او ثواب د حاصلولو په تمه او په امید به موږ او تاسو دغه نیک اعمال کوو. نو الله جل شانه په دې سره زموږ ستاسو مخکینی صغیره ګناهونه ټول معاف کړي او د کبیره ګناهونو نه به توبه وباسو. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.